په خیر د باجوړ انسانانو، الله دې نه کي چې ستاسو د کور زنانه، ستاسو خویندې، ستاسو میندې لکه د بعضې افغانو په شان په پنجاب کې بوجۍ په شا کړي وي او د پنجاب د کوڅو کاغذونه راټولوي. داسې ډېرې پښتنې پیغلې ما په دې پنجاب کې ولیدې. نه پوهېږم چې پښتانه بې غیرته شو او که څه چلو شو. چې کم د کار سړی وي هغه زموږ نه لاړ شي خو موږ هېڅ نه شو کولی. د پښتو متل دی وایي زر دې ومره خو یو دې مه مره، او زموږ نه همغه سړی مري کم چې ډېر د کار سړی وي او د چا دپاره چې دا متل جوړ شوی دی. زموږ په پښتنه سیمه کې او بیا په خاص کر باجوړ کې چې کم کس د امن دعوګیر وي، د امن داعی وي، هغه د منځه وړي شي او موږ بیا په هسپتالونو کې ویر کوو، په هسپتالونو کې جاړو. پښتنو دا د جړا مقام نه دی. دې وخت کې فیصله کول پکار دي چې موږ له څه کول پکار دي. ولې نامعلوم خلک راځي زموږ نه د کار سړي ولي او نامعلوم کس روکېږي. چیټ دې ته موږ نه مجبوروي چې موږ په خپله باندې د خپل امن ذمهواري والو او دوی ته ووایو چې ستاسو نور هېڅ کار نشته. ستاسو ذمهواري ده، که نشئ پوره کولی بیا به موږ خپل امن په خپل لاس په خپله راولو او خپل حفاظت به په خپله کوو. باقي د باجوړ د پښتنو دپاره دا وایم چې امن په منت نه غوښتل کېږي چې تاسو وایئ امن، موږ امن غواړو. امن چا په منت نه دی راوستی. د پښتنو تاریخ وګورئ، امن راغلی دی د تورې په زور، امن راغلی دی د ټوپک په شپېلۍ، او امن راغلی د مټ په زور. دې کې به اوس بعضې خلک وایي چې موږ د عدم تشدد قایله یو، خو د عدم تشدد په معنی مو زه پوهې کړم. تشدد دې ته وایي چې تا نه چا یو لاس کټ کړ او ته دواړه کټ کړې نو تا تشدد وکړو. که تا نه چا یو لاس کټ کړ او ته یو لاس کټ کړې نو دا قصاص دی او دا په اسلام کې او په قانون کې یو جایز عمل دی. لہذا د عدم تشدد دغه څادر په ځان مه خوروئ، دغه مجبوري د منځ نه لرې کړئ. کله که امن ته د احتجاج ضرورت راته، که د هر څه ضرورت راته، موږ به په هغه طریقه امن راولو. په اخره کې د باجوړ خلکو ته زما همدغه پیغام دی چې تاسو لږ سوچ وکئ په دې خبره چې په دې سیمه څه کېږي او موږ له څه کول پکار دي، او د عدم تشدد په فلسفه باندې هم ځان پوه کړئ. کور مودان.